असल के दगनी के सहकारे आ गए जिसे नकारी। बाबा जी زه ستاسو په خبرو نه پوهیږم. تا خپل اصلاح کول غواړې خو ته ظاهر ته ځې باطن ته نه ځې. بابا جی زما ګورو زما ظاهرم دی، ها زما باطنم دی، ها زما مرشد دی اور زه به هم هغه سره ځم. زما بله لار نشته زما بله لار. خپل مرشد په تلاش کې چې وځې نو یو اصول په خپل دماغ کې وساته چې په دې اسمانونو کې دومره ستوري نه وي چې څومره په ځمکه باندې د دروغو مرشدانو ګروګان پراته دي. اصل مرشد هغه دی چې د هغه ستا په دولت، ستا په طاقت، ستا په شخصیت هیڅ کار نه وي. سوچه مرشد بچارې امتحانه دا نه غواړي چې ته د هغه تابعداري وکړې او د هغه تعریف وکړې، بلکې ستا د باطن په پیژندګلو کې به تا سره مرسته وکړي. سوچه رښتینی مرشد به لکه د شیشې صفا او شفاف وي. هغوی خپل خدای پیژندلی وي. ای زما بچیا ته خپل مرشد سوچه او رښتینی وپېژنه، ګڼې وخت به درنه تېر وي او بیا هسې نه چې لاس مروروي. حق الله حق حق الله حق حق الله. بابا څه وکم زه؟ ستاسو خبرې ډېرې غر کې دي. زما دا ورکوټي ذهن ستاسو په خبرو نه رسي. څه وکم؟ چېرته لاړ شم؟